په لومړي ځل د انسان په مغزو کې کمپیوټري چیپ ځای پر ځای شو. امریکایي میلیاردر ایلان ماسک وایي شرکت یې توانېدلی چې په لومړي ځل د یو ناروغ سړي په مغزو کې کمپیوټري چیپ ځای پر ځای کړي او نتیجه یې مثبته ده. ماسک پر خپل ایکس شبکې په یو پوسټ کې وویل په لومړنیو پایلو کې د نیورون خوځښت په ګوته شوی دی. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ماسک شرکت نیورالینک ته تیر کال اجازه ورکړه چې د انسان په مغزو کې د کمپیوټري چیپ د ایښودلو ازموینه ترسره کړي. ماسک په یو جلا پوسټ کې ویلي چې د نیورالینک لخوا جوړه شوې دغه وسیله ټیلیپاتي نومول شوې ده. د نیورالینک ټکنالوژي د انسان په مغزو کې د دې وسیلې د ایښودلو له لارې کار کوي. دا وسیله د 5 سر په سر ایښودل شویو سکو په اندازه ده او د جراحي عملیاتو له لارې په مغزو کې ځای پر ځای کیږي. د دې شرکت د ویب سایټ د معلوماتو له مخې دا وسیله د هغو ناروغانو سره مرسته کوي چې په دواړو لاسونو او پښو شل دي ترڅو وکولای شي د خپل فکر له لارې روباټیک لاسونه او پښې کنټرول کړي. نیورالینک خپل لومړنۍ ازموینې په 13 سپټمبر کې پیل کړي او وایي د مغزو کمپیوټر د کار او جراحۍ د مسؤلیت په برخه کې پلټنې دوام لري. د کالیفورنیا په ایالت کې دا شرکت 400 کارکوونکي لري او په دې برخه کې شاوخوا 363 میلیون ډالر پانګونه راټوله کړې ده. نیورالینک یوازینی شرکت نه دی چې د انسان له مغزو سره د کمپیوټر د نښلولو په برخه کې څېړنې کوي. د ماسک په اړه ویل کیږي چې غواړي د استرالیایي شرکت سینکرون سره ګډ کار وکړي. سینکرون هم د انسان له مغزو سره د کمپیوټر د نښلولو په برخه کې څېړنې کوي. خو د نیورالینک د مغزو دننه د چیپ د ځای پر ځای کولو د طریقې برعکس د سینکرون لخوا جوړه شوې وسیله د انسان د سر جراحۍ ته اړتیا نه لري. سینکرون خپل د مغزو لومړنی کمپیوټر د 2022 زیږدیز کال په جولای کې د یو امریکایي ناروغ له بدن سره ونښلوه.